دا او دې ته ورته نور عکسونه څه ډول کولی شو د هوش مصنوعي په واسطه جوړ کړو. راځو ډیسکورډ ته میډ جورني خلاصوو. دلته میډ جورني کې یو پرامپټ ورکوو او په پرامپټ کې ورته وایو چې یو داسې عکس موږ ته جوړ کړه چې په دې عکس کې یوه نجلۍ وي، سپین شرټ اغوستی وي، د 33 کالو عمر ولري او فرینډلی وي. د عکس سایز هم د ټیک ټاک ویډیوګانو دپاره جوړ وي چې 9:16 کې دی. پرامپټ مو ولیکلو، اوس دغه د عکس باید جنریټ شي. منتظر کیږو تر څو دغه عکس آماده شي. ښه، 4 عکسونه جوړ شول موږ دپاره. موږ کولی شو اول، دوهم، دریم انتخاب کړو، خو زه غواړم دغه اول انتخاب کړم. اول عکس مې انتخاب کړو، دغه د اول عکس هم جنریټ شو. اوس تاسې د دې کیفیت او کوالټي وګورئ، د هوش مصنوعي وړتیا وګورئ چې څه ډول کولی شي یو انسان جوړ کړي. دا انسان چې تر اوسه په دې نړۍ کې نشته دی او نه به راشي، چون دا د هوش مصنوعي په واسطه جوړ شوی دی. یا موږ کولی شو د میډ جورني یا هوش مصنوعي په واسطه هر ډول خیالات رسم کړو. مثلا یو زما په ذهن کې راځي چې یو میږی دی کمپیوټر ته ناست وي او هغه دی ټایپینګ کوي. زه راځم میډ جورني ته پرامپټ کې لیکم چې یو نږدې عکس واخله د یو شین میږي څخه چې زیړې عینکې یې په سترګو وي او کمپیوټر ټایپ کوي. اوس منتظر کیږو چې موږ ته دا څه ډول عکس جنریټ کوي. هوش مصنوعي کولی شي موږ او تاسې ټول خیالات رسم کړي، خو په دې شرط چې په سم ډول وپوهول شي. دغه د عکس آماده شولو، 4 دانې عکسونه یې موږ ته پیشنهاد کړل. اوس زه غواړم له دې 4 یې اول یو انتخاب کړم. زه U1 وهم تر څو د اول عکس اپسکیل شي. ښه، دغه د عکس به په څو شیبو کې آماده شي. اوس زه غواړم دا زوم کړم، تاسې خپله وګورئ د هوش مصنوعي وړتیا چې څه ډول کولی شي د هر هغه څه چې د انسان په ذهن کې وي د موبایل او یا هم د کمپیوټر پر سکرین راوړي. دې ته ورته د نورو ویډیوګانو او یا معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ.